د روژې راتلو سره سم د پېښور ښار په بېلابېلو سړکونو او څلورلارو یا چوکونو همدارنګ دسترخوانونه په بېلابېلو ځایونو کې په نظر راځي. دا دسترخوانونه د سرکار یا د حکومت لخوا نه لګول کیږي بلکې ځایي ځوانان او بېلابېل غیر سرکاري تنظیمونه راغونډېږي پوره میاشت په دې روژه کې دا رنګ دسترخوانونه تابیا کوي. د ماښام د بانګ په انتظار دا ډېرې خلک ویډیا روژه ماتي کوي. د پېښور د ځوانانو غیر سرکاري تنظیم هیلپینګ یوت پاکستان دا دسترخوان د تیرو لسو کلونو راهیسې تابیا کوي. د دې فنډ ریزینګ نو داسې کار کوو چې اول د خپل د کور نه شروع والو، د خپل د ځان نه، بیا د خپل د کور نه، بیا خپل خپلوان نه، بیا ملګرو نه. داسې زموږ د څومره چې دا والنټیرز تاسو ګورئ دا د مختلف کالجونو یونیورسټیانو سټوډنټان دي. دوی په خپل کالجونو کې بیا کمپین وکړي په روژې نه مخکې فنډ ریزینګ وکړي او بیا په روژه کې په خپلو خپلوانو نه پیسې راغونډې کړي او بیا په هغې باندې دا په لس لس شل روپو راغونډولو باندې دا ټول سیسټم چې کوم دی الله تعالی د مدد سره روان دی. په دې دسترخوان کې ځوانان ټولې تیاریانې کوي او ټوله میاشت دوی په خپله هم د سړکونو په غاړه روژه ماتي کوي. لسو کالو نه چې کوم دی دا دسترخوان موږ لګوو او موږ دې کې ایز ا ولنټیرلی رضاکار کار کوو. دا زموږ ملګري دي ټول د پېښور یونیورسټۍ ټول سټوډنټان دي او ټول چې کوم دی دلته کې د الله د رضا دپاره او د عوامو د خدمت دپاره چې کوم دی ولاړ دا رشکو والا موږ سره چې کوم زموږ مرونه بیګانې تېرېږي وخت شارټیج د وجې چې کوم دی نو ایثار شي افطاري وکړي. بله موږ سره که تاسو ته پته وي نو خوا کې لارش هسپتال دی دلته کې د لرو لرو نه کوم دی مسافر غریبانان پراته چې وسې د چا کېږي یا نه کېږي یا ټایم د وړوکوالي د وجې چې کوم دی دلته کې ډېر مزېدار دسترخوان موږ لګولي. د دې ویډیا دسترخوان تابیا کوونکي وایي چې د ورځې تېرېدو سره د روژهدارو دا شمېره زیاتېږي. غربت ډېر زیات شو، هغه خو ټول ته پته ده. لکه دې کې داسې خلک دي چې اوس لکه زه یې ډېر ښه پېژنم د کورونو نه راغلي دي ځکه چې کېدای شي د کور کې هغه شان سیسټم نه برابر دلته هغوی راشي دلته افطاري وکړي او اخره کې یو خو دا مارکیټ دی د بازار دی هسپتال کې یا بازار کې د بیا په بازار کې رسونه زیات شي نو د هغې د وجې نه هم تعداد زیاتېږي. د نړیوال بینک د ریپورټ تر مخه په پاکستان کې د 2019 نه تر 2025 د غربت کچه 9% زیاته شوې او دا وخت په پاکستان کې د غربت کچه 15.3% ده. د حکومتي ریپورټونو تر مخه په پاکستان کې 22% داسې خلک دي چې د هغوی ګټه د میاشتې 3000 روپۍ نه هم کمه ده. د سړکونو په غاړه دا عمل معمولی خو اغیز یې ډېر لوی دی او دا یو یادګیرنه ده چې په نړۍ کې لا هم مهربانه او زړه سواندي خلک موجود دي.